خبر علي وزیر له زندان آزاد شو. او څنګه په کوم شرط؟ آیا بیرته زندان ته وړل کیږي؟ حقیقت څه ده؟ سلام ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د یو لړ ځانګړو شرایطو پر اساس له بنده خوشي شوی دی. تمه ده چې نوموړی به د پاکستان د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي او د بودیجې په اړه غونډو کې خبرې وکړي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پی ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ له بنسټګرو کسانو څخه دی. دوی د تیر کال له ډسمبر راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پارونې په تور په کراچۍ کې بندي دی. علي وزیر او د پارلمان یو بل غړی خورشید شاه د پاکستان د پارلمان د مشر اسد قیصر په امر له بنده خوشي شوي څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبرې وکړي. د معلوماتو له مخې د پاکستان په قوانینو کې د پارلمان مشر د ځانګړو شرایطو پر اساس له بنده د پارلمان د غړو د پرېښودلو امر یا پروډکشن آرډر ورکولی شي. مطلب دا چې علي وزیر یوې پارلماني غونډه کې د ګډون په موخه خوشي شوی او له غونډې وروسته به بیرته زندان ته وړل کیږي. په هر حال تېره شپه له زندانه د علي وزیر د راوتلو په وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د پارلمان غړی محسن داوړ او نور ګڼ کسان د علي وزیر د هرکلي لپاره د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلي وو. په هر حال یاد دې وي چې د علي وزیر د خلاصون په موخه د لر او بر افغانستان ترڅنګ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو ګڼ لاریونونه هم کړي وو، خو تر دې دمه د هغې قضیه د خلاصه شوې او لا هم د پنجاب په زندانونو کې بندي دی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بیا ستاسو رپورټ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.